اروايې شننه اروايې شننه ارواپوهنې ته ځانګړې شوې خپرونه. په دې خپرونه کې برخه واخلئ او خپلې رواني ستونزې مو له ارواپوهانو سره شریکې کړئ. دا خپرونه هر یک شنبه او سه شنبه سهار 10 بجې له شملې راډیو څخه مه هېروئ. اروايې شننه د لوی او بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلي نامه د شملې راډیو قدرمنو اورېدونکو د اروايي شننې خپرونې قدرمنو مینوالو السلام علیکم. هیله لرم چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله به وئ. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د اروايي شننې په خپرونه کې زه محمد عارف لیوال ستاسو په درنه چوپړ کې یم. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د دغې اروايي خپرونې په وړاندې کولو کې زه محمد عارف لیوال له ګرانو ساعت دانشیار سره ستاسو په درنه چوپړ کې یم. قدرمنو اورېدونکو لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده موږ په دې خپرونه کې روغتیایي او خاصتا اروايي موضوعات ټاکو او ورباندې بحث کوو چې تاسو ته هم پکې وخت درکول کېږي. بیا مو هم د نن ورځې د خپرونې موضوع ډېره په زړه پورې او د موږ د ژوند پورې تړلې موضوع روغتیا دا چې یو څنګه روغه اروا درلودلی سو او څنګه له اروايي مشکلاتو ګوښه پاتې کېدلی سو. په دې به مفصلا خبرې اترې وکړو او دا چې کوم لاملونه دي چې زموږ روغتیا ګواښي په هغو به هم خبرې وکړو. که تاسې هم غواړئ چې خپل نظریات را سره شریک کړئ نو په 0 2 اویا 240 280 او 0 2 89 شپږ 95 او 0 2 شپږ 99 شمیرو را سره اړیکه ونیسئ. په خپرونه کې استاد هم را سره دی. استاد تاسو ته هرکلی ښه راغلاست. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلې تاته ستاسو محترمو همکارانو او ټولو خوږو او ګلونو اوریدونکو ته. امید لرم چې ټول روغ او جوړ وي او ښه روژه یې پیل کړي. ډېر مننه استاد کورمدان چې بیا مو هم په خپرونه کې را سره برخه اخیستې او د قدرمنو اوریدونکو په درنه چوپړ کې یاستئ. استاد راځو په ټوله کې روغتیا یعنی په لنډو ټکو او ساده کې بس د مو برنامه لکه څنګه چې تا وویل د انسان سازۍ په باره کې دي. همیشه انسانان څنګه جوړ پاتې کېدلی سي دا چې ټول کائنات خدای د انسان دپاره پیدا کړي. د انسان مقام ډېر لوړ ده. موږ هم دغه لوړ مقام په مورد باندې خبرې کوو. امید لرو چې ټولو خلکو دپاره کاملا مفیده واقع شي. انسان دوه بوده لري. دوه بوده همداسې چې انسان جسمن او روحن. جسم هغه فیزیکی حالت ده چې هډوکو غوښو نه تشکیل شوی چې خاورکي یو بود روحي بود مو لرو چې اصل ډېر مفهوم یې د ارواه ذهن او مغز تفکر راځي چې هغه بود خدای ده او مرګ نه لري. هیڅ کله به نه وي. هغه د خدای وجود ده د انسان په وجود کې. که موږ دې ځای ته اصل توجه وکړو د انسان وجود داسې ده چې ډېر مهم عضلات د وجود د انسان ته اختیار وتلي. یعنی د یوې داسې دستګاه نه ناخود آگاه کنترولي غیر منتظره چې هغه مهم رول لوبوي. اوس که د بدن غړي موږ سترګې پټولی شو، مثلا پوزه پټولی شو، ژبه درولی شو، خو هغه چې مهم رول لري لکه زړه هېڅکله نشو درولی. زړه حرکات لوړولی نشو چې اصل مهم او قوي بنیاد او اصل د انسان اکثریت ژوند په ده پورې مربوطه مسله ده. زړه د موږ په کنترول کې نه ده. مثال کلمې د موږ په کنترول کې نه دي. معده د موږ په کنترول کې نه ده. په غیر ارادي توګه خپل فعالیت دا فعالیت کوي. کله چې موږ خواړه خورو په هرو خوړو ته 2 اتیا نه ډېر عملیات کوي د وجود انسان په وجود کې په داخل د خېټې کې. موږ په دې نه پوهېږو دا پروتین او ویټامین جلا کي، نامنخله مواد جلا کي، اوبه کوم ځای ته ځي او څنګه تصفیه کي، دا د هاضمې سیستم څنګه کار کوي، دا د موږ ته اختیار وتلی مثلا. بالکل دا فقط ذهن کنترولوي، مغز یې کنترولوي. ذهن هم داسې یوه دستګاه ده چې موږ باید یو څه ورته وسپارو چې په هغو کې فعالیت وکړي.
که چیرته یې ورته ونه سپارو هغه خپله فعالیت شروع کوي په دې پسې نه ګرځي چې استاد څه راته وسپارل که نه. څوک کولی شي په دنیا کې داسې یو څوک پیدا شي چې دا یې ووایي چې د یوې دقیقې دپاره زه ذهن متوقف کوم هیڅ چورت نه وهم، هیڅ نشي کولی، غیر ممکنه مساله ده. ځکه که ذهن متوقف شي انسان مړ ده. نو د همدغو په باره کې په خوب کې هم کار کوي. په خوب کې یو انسان ویده یو پښې ته یا لاس ته یې څه ګرم شی وروړي یا یخ بدیدو چې دی ویښ شي هلته یو واکنش ښیي، دی جلا کوي. بالکل همدغه که د روغتیا مساله مو جسمن او ذهنن که روغو ته ویلی شو روغتیا د مشکلاتو په مقابل کې تحمل لرلو ته ویلی شو روغتیا، د مشکلاتو د حل په مقابل کې توانایی د دې درلودو ته مو وایو روغتیا، نارمل حالت پاتې کېدلو ته جسمن او ذهنن موږ دو ته وایو روغتیا، چې عوامل یې ډېر راځي چې اوس ټول کوم همدو بحث وکړو ډېر وخت ډېر ښه ټکي استاد ستاسې په خبرو کې او تر ټولو یې ښه دا چې که موږ ذهن ته یو څه په لاس ورنه کړو ذهن خپله په لاس په کار کېږي، بس که منفي وکړي د ده روغتیا ګواښي. بالکل دا ډېر مهم ټکی دی چې باید موږ ټول قدرمنو اورېدونکو ورته پام وکړو. استاد په ټوله کې یو روغ ذهن هغه وایي چې عقل سلیم در بدن سالم، خو دغه زه فکر کوم چې لومړی دغه بدن هم په زموږ په ذهن پورې تړلی دی، ځکه که موږ په ذهن کې منفي ماران ښکته او پورته کوو نو ګمان نه کوم چې موږ د روغه ورځ ووینو. نو تر ټولو مناسبه لار ښه ده څنګه د یو انسان لپاره ښایي چې موږ خپل ذهن په سالمه توګه وکاروو او داسې فعالیتونه ورته وسپارو چې هغه زموږ لپاره په خیر وي. لکه څنګه چې تا وویل بیا هم انسان داسې یو موجود ده چې د په روغتیا کې بیا هم خلک تر ډېر ټیټې حدې پورې پوهېږي، حتی د دنیا فیلسوفان چې انسان څنګه روغ پاتې کېدلی شي او څنګه مریض کېدلی شي. مختلف عوامل لري که مخکې چې موږ ووایو چې د انسان وجود 1400 تریلیونه حجرو نه جوړ شوی. موږ هغو مهمو شیانو ته اشاره کوو. زه داسې دوا موږ خلکو ته ښیو. یو خلک باید په دې شک ونه کړي چې په افغانستان کې د رادیو نه او څوک موږ ته غږي او دا به کومه ځای درواغو مساله وي یا دا داسې یو تثبیته مساله ده که موږ چې چاته وایي رڼا ورځ رڼا ورځ په دې معنا چې توره ورځ وي، شنه ورځ وي، زیړه ورځ وي، نشته. یعنې رڼا ورځ په دې کې به شک نه وي. هیڅ ډاکټر شاید په نړۍ کې چاته دا ضمانت ورنشي کړی چې دغه مرض دپاره دا دوا زه درکم که ته جوړ نه شوې راشه زه د پیسې درکم او د دوا نور مصارف دي. زه داسې وایم چې که د موږ دغه لارښوونې دی عملي کړي که تغییر پکې رانغی انشاءالله په کومک د خدای موږ پخپله ورته حاضر یو چې دی تاوان ورکړو. نو دا یې دې په خاطر چې د خلک باید جدي ونیسي. ته هر څه نه مهمه مسله هم دغه ده چې دی عملي کې مخکې قضاوت ونه کړي. دا د دنیا د هغو ځایونه زه ورته وایم چې د نړۍ په سطحه لوړ ازمایشات به شوي. داسې د روغتیا او د درملنې لاره زه ورته ښایم چې دی هر څوک په دې توانا وي، دسترسي وي ورته، هر سړی لاس یې ورته ورسېږي او مفت وي اکثریت. دی څنګه کولی شي روغ پاتې شي؟ مهم مسایل هم دغه دي. اول خو کله چې انسان مریض کی دا یو عوامل لري، هغه 5% 10% استثنا موږ جلا د دونه ګڼو چې ارثي مرضو به څوک اخته وي، معیوب دنیا ته راځي، هغه په دې لیست کې نه شمیرو. او بله دا مسله ده چې څوک هم داسې په بېدینه رقم باندې متهم نه کړي. خلک وایي تاسو ژوند ته لارې ټاکئ. صحیح دا خبر ده چې مرګ ژوند د خدای د طرفه ده، په معینه نیټه ده. خو زه داسې وایم چې خدای پاک موږ ته ژوند راکړی د دې دپاره یې موږ مسؤله ګرځولي. د انسان په مورد داسې فکر وکړه چې دغه وجود د موږ اصلا بې د فکر کړلو نه هم یو امانت ده د خدای د طرفه د موږ سره. بالکل هیڅ شک نشته. امانت چې څوک خیانت کوي د دواړو دنیا او بدبختي به د نصیب کی. خو بعضې وختونه متاسفانه ځینې خلک، اکثریت یې ځینې هم نه، اکثریت 90% خلک په هغه وخت کې د نعمت په قدر پوهېږي چې دی یې د لاسه ورکړي، بالکل چې هیڅ کله بیا په درد نه خوري. اوس ځواني نشي احساسولی چې ځوانۍ کې څومره غټ حکمت دی، څنګه استفاده ځینې وشي دا نشي درک کولی چې غوږونه مې له کاره لوي.
سترګې مې له کاره لوي، بوزه مې له کاره لوي، زه به ضعیف یم، غږ به نار وم، خوراک به سم نشم کولی. کله چې دغه ځوان زوړ شي پس دغه زه په ځوانۍ کې، نو زه وایم چې مخکې مو باید په دې خبر و په دې باندې عمل وکړو چې قدر د ځوانۍ وپېژنو. بله مسله ډېره مهمه همدغه مسله ده چې موږ د روغتیا قدر اکثریت وخت انسانان نه پېژني. کله چې دی مریضان شي په یو مشکلو سره مخامخ شي وروسته د هغه قدر د نعمت پېژني چې روغتیا او صحت څومره غټ نعمت. بالکل. که دغو شفاخانو ته ورشي هغه خلک چې خدای پاک د ټولو مریضانو ته د نړۍ صحت ورکړي، روغ یې دي کړي رب العالمین، نو دی وروسته دې ته حاضر دي کله چې مریضان شي چې هر څه وکړه تر څو چې دی روغ شي. یعنی وجود دومره مهمه ده. بالکل. داسې یوه ملکه د انګلستان ښایي چې د مادي شتمني دومره لوړه وه چې نږدې د نیم لندن د ښار ته رسېده. کله وي چې دې مرض لوړېده ته پروفیسور ډاکټر ته یې ووي چې که د څو ورځو دپاره دغه ما مریضي کمیږي زه دغه ټوله شتمني د تا دپاره درکړم، ته دا کار وکړه چې یو څو ورځو دپاره زه دغو مرض نه لږ څه ارامه شم. نو موږ فکر وکړه که یو څوک مریض شي فشار پې راشي دا هر کار کوي د روغتیا دپاره. بالکل. دا به بېادبه خبره وي، حتی هغه مردارترین نجسترین شیانو د خوراک ته هم د شخص حاضر ده چې ویې خوري تر څو چې روغ شي. ته هر څه تېرېږي ورته مګر دی چې روغ شي. مثلا نو د دغو روغتیا 90% 95% عوامل موږ خپله ټاکو، یعنی موږ خپله ځان مریض کوو. بالکل. اول خدا چې موږ باید ورسه پوه شو چې انسان سره کوم وجود ده، کوم کارونه وکړو چې موږ روغ پاتې شو. دوم د پوهېدا دپاره باید په هغو باندې عمل وکړو، عملي یې کړو. تنها پوه هم نه ده شرط، یعنی پوهه یو بال یو وزر د مرغه ده او عملي کول بل وزر د مرغه ده. دوه دانې وزر باعث دي چې هغه مرغه پرواز وکړی شي، هوا ته والوځي. نو که په هر یو وزر کې مشکل و، یعنی که پوهه نه وه عمل به په څه وکړئ؟ که پوهه وه عمل دی ونه کوي بیا د بل وزر کار نه کوي، نو دغه مرغه همیشه هېڅکله پرواز نشي کړی. نو ضرور همدغه مسله ده چې موږ دواړه وزر کوي وي، موږ هم نقشه ولرو، پوهه دانش ترلاسه کړو د روغتیا په باره کې، وروسته د هغې نه په هغو باندې عمل وکړو، عملي جامه ور واغوندو. نو زه خدای ته امیدوار یم او په دې باور یم دغه برنامې چې موږ تاسو په مخ وړو د زړه د کومه چې یعنې موږ کوي مطالعه ورته کړو، سنجش ورته کړو، هغه د کالو تجربې ورته راټولوو، ته څنګه کولی شو د خلکو دپاره مفید واقع شو ورته وړاندې کوو. بالکل. انشاءالله چې اورېدونکي هم د زړه له کومې قضاوت کوي او داسې قضاوت کوي چې انشاءالله نیک دی. او قدرمن اورېدونکو که بیا هم کوم نظر پیشنهاد وړاندیز لرئ کولی شئ په خپرونه کې راسره شریک کړئ. زموږ د اړیکو شمېرې دي، اړیکه رانښلوو بیا وروسته راځو د شمېرو تکرار کوو. سلام، وخت بخیر. بله السلام علیکم. شمله مخلصان درنه اول سلامونه تا ته، دوهم محترم ډاکټر صاحب ته، دریم اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. علیکم سلام، ستړي مه شئ، بیا هم ښه راغلاست ورور لاندړو څخه. تاسو ته هرکلی مهرباني که کومه پوښتنه لرئ موږ په دې خپرونه کې اروایي موضوعات تر څېړنې لاندې نیسو او د نن د خپرونې موضوع مو څنګه یې وروغه اروا پاتېدای شو. محترم ډاکټر صاحب ته مې پوښتنه دغه ده چې څرنګه موږ د خپلې روغتیا ساتنه وکړو، څنګه موږ خپلې روغتیا ته متوجه سو، څنګه موږ وکولی شو تر څو خپل سالم صحت ولرو او موږ مریضان نه سو. مننه، همدا مې پوښتنه وله. کور مدن ډېره مننه. که د خپرونې په اړه کوم نظر لرئ نو مهرباني. او انتقاد پیشنهاد انا کور مو ودان څه خیر چې ما دغه پوښتنه وه. الله مل شه ښه وخت. دانشیار صاحب د دې هدف دا و چې څنګه د یو منظم پلان له مخې کولی شو چې خپله روغتیا سالمه وساتو. زه به تر اوسه پورې پهریز کې خبرې کولې، نو همدغه موضوع ته که دی چې وایي موږ هم همدغه راټوله کړې ده چې موږ څنګه کولی شو روغ پاتې شو. دوې خبرې د دو روغتیا نه مخکې کوو، زودي اصل موضوع ته ځو. فکر وکړه زه د انسان وجود داسې یو شي سره تشبیه کوم که یو موټر چې یوې کمپنۍ جوړ کړی. هغه کمپنۍ چې کله یو موټر جوړوي چې هغه انسان ده، خدای ذات هېڅکله نه چیرسېدی، ځکه خدای کامل ده، انسان نیمګړی ده. دا کمپنۍ یو موټر جوړوي، د دغه موټر دپاره هر څه ټاکي،
سپیډ د موټر دومره د سرعت ته دې توانایي لري. دغه موټر حداقل دومره 10 کاله عمر کوي. ټایرونه یې داسې دغه مثال د خبرې د تیلو مساله ده، د موبلاینو مساله ده. دا مثال د دې دپاره بیا راهنمایي رارندګۍ قوانین دي د موټروانۍ چې مثال د خبرې تاسو په بازار کې په کومه سرعت وچلوئ او په دښتو کې په کوم سرعت وچلوئ، سره کمې ټایرونه وګورئ او سره د دوی دپاره کامل درسونه دي. وروسته د درسونه د هغو دپاره یو لیسنس ورکول کېږي، یوه کتابچه. اوس همدغه موټر فکر وکړه چې موږ یو موټروان ته داسې چاته په لاس ورکوو چې بیخي د موټروانۍ سره اشنا نه دی، نه دی زده. دا موټر چې کله ورکوي د یوه ځای سره یې ټکر کوي، د مابینه یې وړي، ژوبلوي، مابینه یې وړي. کله چې د مابینه یې ووړ مثاله، نو دا په دې معنا باندې راځي چې دغه موټر څنګه کړي دي، موټر مشکل نشته. مشکل په چا کې دی؟ موټروان کې. مشکل آفرین په موټروان کې دی. موږ اوس فقط په همدغه مورد باندې خبرې کوو. موږ داسې وایو چې موټروان مشکل دی که د موټر؟ موټر مشکل نشته. بالکل خبره په موټروان کې. موږ خپله په همدغه مورد باندې خبرې کوو چې څنګه کولی شي دغه خلک موټر اول زده کړي، وروسته د موټر نه کله چې موټر زده کړی دغه موټر څنګه وچلوي چې دی حدودا دغه 10 کاله عمر طی کړي. داسې موټروانان موږ لرو چې هغه قوانین مراعات کوي. شاید 20 کاله، 25 کاله، 30 کاله په یو بازار کې په ښار کې موټر چلوي، یوه ورځ هم ټکر نه ده کړی. دی د موټر داسې چلوي چې په موټر باندې مسلط تسلط پې لري. نو دا چې کوم سړی د موټر سره اشنا نه وي، نه افراط او تفریط کوي یا سرعت لوړوي، څوک پې وهي، څوک وژني، ټکر کوي موټر، نو دا د موټر ګناه نه ده، ګناه د موږ شخص ده. اوس هم د انسان د روغتیا پاتې کېدو په باره کې موږ فقط موټروان ته همدغو شخص ته دا راهنمایي کوو چې د انسان وجود داسې یو وجود ده که خدای موږ تاسو ته عمر راکړی 150 کاله عمر خدای موږ ته راکړی، حداقل 100 کاله چې ډېر خلک 100 کلنۍ ته راسي، هغه مرګ او ژوند د خدای د طرفه ده چې خلک مو د دیني لحاظه داسې تورن نه کړي چې دا ژوند د خلکو دپاره ټاکي. زه خپله یو مذهبي موږ تاسو شخص یو، هغه خلک چې معلومات لري شاید هغو نه هم که لوړ ونه لرو، ټیټ معلومات به هم شاید ونه لرو. نو فقط اوس موږ دا وایو چې وجود غټ امانت ده د انسان دپاره. څنګه تاسو روغ پاتې کېدلی شئ؟ کله چې تاسو روغ وئ، که هغه تا چې مخکې اشاره ورته وکړه، سلیم عقل په سالم وجود کې یا سالم عقل په سلیم وجود کې مثلا دواړه یو مفهوم لري، دواړه خواوې د انسان باید جوړي وي. اولین شرط د روغ پاتې کېدو دپاره چې موږ همدغو ځای ته همدغه فهرست اوله موضوع راځي، دا ده ته هر څه نه وجود چې مخکې مو وویل 1400 تریلیونه حجرو نه جوړ شوی. د حجرې اصل په اکسیجن په تنفس باندې ژوندی کیږي. اکسیجن په هر ځای کې وجود لري، د هر انسان دسترسي ورته شته. شاید په افغانستان کې بیخي کمو خلکو شاید هیڅ هم نه وي اورېدلي چې اکسیجن تنفس کول د انسان روغمن کوي. خو موږ فکر که ورته وکړو انسان د څه نه زر مري؟ اول د اکسیجن د نشتوالي نه. کله چې انسان 4 دقیقې ساه بنده شي، آخره صحنه یې هغه 4 دقیقې د انسان مري. خو هیڅ شی نشي کولی په 4 دقیقو کې انسان مړ کړي غیر د اکسیجن د نشوالي نه. اکسیجن دومره مهم ده. فکر وکړه په دغو شفاخانو کې کله چې مریض حالت د مرګ ته ځي یا ډېر ضعیفه کېږي، ژوبلي، څه کار کوي ورته ډاکټران؟ اکسیجن ورته بندوي. نو د اکسیجن مساله چې په زرګونو مرضونه د انسان د مابینه وړي، اولین شرط دغو د هوا دروست تنفس کول، د اکسیجن تنفس کول دی. هر ځای شته، په هر کار کې شته، هر کور کې شته، په هر اتاق کې شته. دا به څه رقم کوي؟ اولین موږ د دم او بازدم او د تنفس د حبس خبره کوو. سهار په نهاري باندې او غرمه او بیګا که د ورځې څو ځله وکړي ډېر لا ښه مساله ده. دی فقط راوځي پاکه هوا ته، پاکې هوا ته راوځي، دم کوي. دم په دې معنا چې دی اکسیجن کشکوي، هوا عمیق تنفس کوي. مثلا د پوزې د خوا غټې ساګانې دا یوه کوي، یوه ساه اخلي، یوه کوي ساه اخلي، حدودا دا 4 ثانیې د سنجش کې 4 ثانیې وخت نیسي تقریبا. دا د پوزې د خوا کش کوي، نه د خولې د خوا.
کله چې د پوزې د خوا دغه هوا کش کړه تنفس یې وکړئ دا 14 ثانیې حبس کوي دروي توقف کوي کله چې کش کړه بیا 14 ثانیې توقف کوي وروسته د دې د 8 ثانیو په مقابل کې همدغه اکسیجن دغه نامنخله هوا بیرته د وجود د خولې د خارج کوي یعنی دم د هوا تنفس کول د پوزې د خوا شول 4 ثانیې وخت نیسي حبس درول د دغه هوا 14 ثانیې او بیرته خارجول د انسان د وجود نه د خولې د خوا 8 ثانیې دغه د وجود هغه ځایونه چې مریض وي هغه ځایونه چې درد کوي هغه پرزې یا سلولونه یا حجرې چې مړې وي د دغه اکسیجن په واسطه باندې ژوندی کی یعنی وینه چې کله پمپ کی زړه کار کوي د په اکسیجن کوي بهترین دارو او درمان د انسانانو د فر اولین شر د اکسیجن مساله ده درست تنفس کول موږ کولی شو هر ورځ 10 ځله 20 ځلې 50 ځلې دا په هر ځای کې به د دوی چې موږ پیسې پې ورکو سفر وکړو ډېره ارزانه وړیا غټې غټې څاګانې مفته مساله ده دا ته هر کم دارو درملو دوا او ګولیو نه بهتره مساله ده چې هر څوک کولی شي دا خلک د ازمایش کې د موږ ګلونه اورېدونکي کې نتیجه ورنکړه مخکې ورته ویل چې موږ محکمه ورته په خدمت کې دومره مساله چې ډېره مهمه مساله ده همدغه هغه د هوا تنفس کولو مساله سرطان د مابین وړي دا تثبیت شوی مساله ده زړه ژوندی ساتي مغز ته هر ځای وینه راسي ورته همدغه اکسیجن باعث دي کې یعنی 80% د موږ اصلي د مرضونو مور څه شی د مابین وړي همدغه د اکسیجن درست تنفس کول مفته مساله ده دومره مساله دم دې په څنګ کې ورزش ته چې کله اشاره کی همدغه مساله ده د ورزش نه هدف څه ده ژورې ساګانې اخیستل د ورزش نه هدف همدغه ده چې موږ سره کم کولی شو سرعت ډیر کو موږ 2 رقمه ورزشونه لرو یو ورزشونه دي موږ کنسوز ورزشونه دي چې غا سکیل ورزشونه دي ځنې ورزشونه د موږ چربیسوز دي د وازدو مساله ده نو موږ کولی شو په 10 ورځو کې یوه ورځ کنسوز ورزش وکړو درانه ورزشونه چې هغه د ذهن دپاره مضر ډیر نشي چربیسوز ورزشونه هغه ورزشونه دي چې موږ یې همیشه کولی شو او باید وی کړو د ورځې حداقل نیم ساعت 90 دقیقې دم په نهاري باندې فکر وکړه چې کله مرضونه پیدا کی رګونه د انسان د وجود تنګي یا به داسې یو مثال ورکو که یوه کوزه یا یو دیګ یا یو سطل چې په هغو کې که موږ چیرته همیشه اوبه اچوو هغه اوبه مابین یې ونه مینځو نو هغه څو ورځې بعد دغو لوښي په مابین کې یو خټ معلومي یو بل رنګ پیدا کوي چې مخکې موږ نشو تشخیصولی چې اوبه بل رنګ لري یا څه خټ شته دي پکې که موږ چیرته ورزش کوو د موږ زړه کاملا مینځل کیږي که کوزه چې مینځو مابین یې پاکوو د موږ په رګو کې چربي همدغه وازده نه پاتې کي رګونه مو غټي ټول عضلات د موږ په 2 قدم کې همدغه ده چې ورزش یې ژوندی کوي نو موږ که زوړ یو که وړ یو که ځوان یو که هر څوک طبعا باید د 10 دقیقو نه تر 90 دقیقو پورې ورزش وکړو که دا وایي د وسه مې نه کي خلک راپورې خان که په اتاق کې وو دغه مېرمنې خویندې ټول کولی شي په خپله حویلۍ کې که وایي چې همسایګان هم شاوخوا ویني حتی په خپل اتاق کې کولی شي دا په نهاري باندې خامخا باید د دونه استفاده وکړي چې په دغه ورزش په بخش کې وروسته هم خبرې کوو څلورمه مساله د مایعاتو مساله راځي دا درېیمه مساله ټوله کرې خاکي او یا 15% اوبه تشکیلوي د انسان وجود هم 80% ډېر اوبه تشکیلوي نو 20% د موږ نور غوښې او ډوکه حساب کا هغه غوښه هم چې حساب کې مثال اکثریت یې اوبه ده بالکل د انسان دپاره بله منبع د روغتیا تر ټولو نه مهمه او مهمه بیا هم مهمه مساله
هغه د مایعاتو نه ډېره استفاده کړل، د اوبو نه ډېره استفاده کړل. بالکل. د مایعاتو نه په دې معنا باندې چې که چېرته موږ هغه سبزیو میوو نه چې هغه ډېرې طبیعي اوبه یې دي د هغو زیاتې اوبه ولري، موږ باید د هغو نه ډېره استفاده وکړو. خصوصا حداقل د 8 ګیلاسو نه تر 12 ګیلاسو پورې موږ باید روزمره اوبه وچو. د هر چا دسترسی شته ورته، نه پیسې دي په داسې کور کې که اوبه نه وي په هغو کې ژوند نشته. بالکل. په دې شرط چې اوبه پاکي په هر حالت باندې دی په دې وتواني چې په اوبو شک لري دغه اوبه ویشول شي، وروسته وچښل شي، بیا خصوصا په نهاري باندې 4 ګیلاسه. نو زه دی ته ډاډ ورکوم چې اصلي هغه مور د مرضو د مابین ځي. بالکل. هر څوک کولی شي، نشي کولی. بالکل. د چا دسترسي اوبو ته نشته. دا چې څوک وایي چې اوبه بدې لګي، دا چې څوک وایي چې په اوبو کې تاسو مثال زیاته استفاده مه ځنې کوئ، تاسو په هغو حالتو کې که سړی سینه بغل یې زه پخپله د یخي د اوبو نه یم طرفدار، هېڅکله یې نه چښم. طبیعي اوبه چې باید ډېرې یخې نه وي، مثال د خبرې سړی وټښوي، د یخچال اوبه، طبیعي اوبه چې څومره واسکي وایي تاسو چې هر ځای درد کوي په دې پوه شئ چې تاسو د وجود اوبه کمې دي. بالکل. طبعا اوبه چښئ، هره لحظه یې چښئ، 12 ګیلاسه، 20 ګیلاسه، 40 ګیلاسه، څومره واسکي دوی اوبه چښئ، په دې کې بهترینه مساله ده. نو دا د هر چا دسترسی شته ورته، بالکل یې کولی شي، په دې کې به هېڅ شک نه وي. وروسته مساله د اوبو نه څو شیان موږ په نظر کې ونیول. اول تنفس مساله وه، بالکل، ژورې ساګانې وې، سپورټ او همدارنګه اوبه. د اوبو مساله وه، د ورزش مساله وه. اوس موږ بله مسالې ته دا راځو، د درست خوراک، د خوړو د مسالې چې متاسفانه موږ په خوراک باندې هم نه پوهېږو. یو خو ډېر خواړه خورو، دوام خواړه ترکیبي خورو، ګډ یې خورو. نو همداسې عادت شوي یو چې په طب د موږ عادتو باندې موږ خواړه خورو. د خوړو دپاره وایي تاسو خواړه 3 بخشه کړئ، په 3 بخشو باندې تقسیم کړئ، چې هغه د پروتینیاتو بخش راځي، د مرکباتو بخش راځي، د حبوباتو بخش راځي. پروتینیات مثال د خبرې هم دا غوښه که تاسو خورئ، مثال غوړي خورئ، یا مثال تاسو بیا دا وی کوشش وکړئ چې دا د کچالیو سره، دا د حبوباتو وریژو سره، د دغو شیانو سره تاسو ګډه ونه خورئ، ځکه د دې په هضم کې مشکلات ډېر د وجود په هاضمه باندې فشار ورولي. دا جدا وخورئ، یعنی غرمه دا وخورئ. بالکل، یعنی هر یو ته علیحده وخت وټاکئ. که چېرته بیا هم نه کیي، وایي تاسو لبنیات هم ورسره وخورئ. که د غوښې سره لبنیات وخورئ، بیا هم وایي چې یو څه د دې د هاضمې مساله ډېره ترکیبي نه راځي، په یوه قسم باندې وي، ته حدوده پورې فشار پرې راځي. بیا هم وایي که نشئ کولی تاسو لبنیات او پروتینیات د غوښې نه ګډه استفاده کولی شئ، خو حبوبات په هېڅ عنوان باندې نه. تاسو وي حبوبات که وریژې، کچالو، مثال نخود، لوبیا، دغه شیان وي، تاسو بېګا وخورئ، دا د هغو سره مه ګډوئ. د میوو د سبزیو مساله، هغه خواړه چې نشایسته لري، دا وي په بل وخت کې وخورئ، دا بیرته مرسه ګډوئ. که چېرته دغه خواړه تاسو ترکیب کوئ، د د هضم دپاره ځان ته سیستمونه په وجود کې دي چې دا سره ګډ کوئ، په معده باندې ته حد لوړ فشار ورځي، چې 24 ساعته اته وخت نیسي، چې مغه څوک چې وایي چې ولا کلمې مې درد کوي، ولا په معده مې فشار ده. مثلا دغه ده چې موږ ترکیبي خواړه خورو، ګډ یې خورو، چې مغه څه رقمې موږ ته خوند راکوي، بس په خپل لیول باندې یې برابرو، د هغو نه استفاده کوو. مهمه مسله دا راځي چې تاسو وایي 3 ځلې چې خواړه خورئ، 5 ځله یې وخورئ، 4 ځله یې وخورئ، 6 ځله یې وخورئ، یعنې کم وخورئ. کله چې تاسو میوه خورئ، میوه مخکې د خوړو نه وخورئ، چې د موږ عادت ده وروسته د خوړو نه یې خورو، ځکه چې هغه هضمي زمینه د بهترینه هضم د نورو خوړو دپاره آماده کوي. تاسو یې اته ځای د هاضمې معلوم ده چې کوم ځای کې میوه هضمي، تاسو مخکې میوه وخورئ، وروسته نور خواړه وخورئ. چای موږ طبعا وروسته د ډوډۍ خورو،
چې د انسان انرژي او هغه وسپنه آهن د انسان د وجود د مابین وړي تاسې یې مخکې وچښئ چې موږ طبعا وروسته چښو مثلا لکه ما بله مساله دا وي چې تاسو سهار کوي خواړه وخورئ یعنې اشاره کوي چې مثال د خبرې 10 ګولې وکړئ 10 مړۍ موږ ورته وایي غرمه یعنې هغه وایي تنه وخورئ هېچاته یې مه ورکوئ چې ډېره مهمه مسله ده ځکه ټوله شپه تاسو وږي پاتې شوي یئ ډېر ضرورت ده ورځ په مخ کې لرئ کارونه د سهار تنه وخورئ یعنې نیت بدې واوسئ بل چا سره یې مه شریکوئ ځان ته غرمه وایي که تاسو صمیمي دوست و د غوم لاس در سره ونیسئ ویې خورئ دلته متوسط خواړه وخورئ ډېر کوي نه د بېګا خواړه اته وایي تاسو چې دغو چا نه نفرت کې دښمنه وي وایي دښمن ته یې پرېږدئ هغه در سره بوځئ هدف دا چې ډېر کم وخورئ او ډېر ضعیفه خواړه څخه ضعیفه خواړه په دې معنا چې تاسو سپک خواړه وخورئ اول خو د خوړو مو مخکې درته ویم چې د خوړو مو خو په دغو طریقه باندې نه پوهېږو یا دومره خورو که غټ غټ ټانکر څه دي چې بس پسې وراچوو هغه ته غذا هم خورېدلی نه شو مثلا او یا یې هېڅ نه خورو یا داسې وو چې خېټه هم بیخي ته پوښتیو کته وي یا دا روي چې فکر کوو چې په خېټه پورې مو یو بالښت تړلی ده چې چاته لاس ورغځوو خېټه مخکې ورسېدلي دومره خورو چې نو مو د غټو مرضو سره مخامخ کوي په یو غټ پوهنتون پیشرفته پوهنتون د امریکا د تکزاس کې ماساچو په نامه باندې یو پروفیسور د خوړو په باره کې ازمایش وکړئ په موږکانو باندې د موږک وجود شبیه د انسان سره ډېر شیان چې ټیسکي اول په موږکانو باندې په شادیانو باندې ټیسکي وروسته انسانانو مساله راځي د کمو د زیاتو خوړو په مورد نو هغو 3 برخې دغه موږکان یې په 3 برخو باندې تقسیم کړل یعنی فکر وکړه چې مثلا یوه ګروم موږکان 10 دانې بله ګروم 10 دانې او بله ګروم 10 دانې موږکان یا 50 یو نیم سل موږکان په دې یو اتیا ورځې یو آزمایش وکړئ تخمین یې ورته وټاکئ ته یو اتیا ورځو پورې دغه یوه ګروه ته شماره 1 یا اوله شماره 50 موږکانو ته چې څومره خواړه دی خوړل هماغه خواړه یې دوی ته ورکړل یعنې دومره پرېمانه چې څومره دی استفاده ځنې کول دوهمې ګروه ته یې 80 سلنه خواړه کم کړل یعنې د دوی خوراک چې د هغو اندازه باندې دوی خوړلي وو که مخکې چې خوړل چې 1 کیلو یې 2 ورځې کېده مثلا دوی د دې نه تخمین اندازه ورته وټاکله 80 سلنه یې دغه خواړه ورته کم کړل 40 سلنه یې دوهمې ګروه ته ورکړل هماغه خواړه چې د هغو په ویټامین او پروټین او کې هېڅ فرق نه و درېیمې ګروه ته د موږکانو هغو ته هم خواړه هم دومره پرېمانه ورکړل که د اولې ګروه ولې د دوو خوړو پروټین یې 50% ورته کم کړل هغه ویټامینونه پروټینونه یې 50 سلنه ورته کم کړل ولې خواړه یې په موږ اندازه باندې ورته کړل یو اتیا سلنه یې په دغو موږکانو دی ټیسټ وکړئ د اولې ګروه چې څومره خواړه دی خوړل او راچولي وو په 50 موږکانو کې 3 موږکان ژوندي پاتې شول هغه 40 موږکان له مړتا نه مړه شول مړه شول د مابین ولاړ دوهمه ګروه چې 80 سلنه خواړه یې ورته کم کړل 40 سلنه یې دوهمې ګروه ته ورکړل په دې په 50 موږکانو کې 3 موږکان مړه شول 40 موږکان ژوندي پاتې شول هغه درېیمې ګروه ته چې نیم ویټامینونه یې پروټین یې کم کړي وو ورته په خوړو کې خواړه همداسې پرېمانه وو د هغو 50 موږکانو 25 موږکان ژوندي پاتې شول 25 د مابینه تللي نو همدغه خواړه ست کوي په انسانانو کې هم یعنی دغه خواړه چې هغه انسانان چې ډېر خواړه خوري څومره یې چې وس کړي هغه خپلې ټانکۍ ډکوي نو دوی د وجود پرزې عضلات هدف فقط د مغز سلول او د حجرو ده
چې هغه باعث دی کې مري د مابینه ځي، انسان د مابینه وړي نشي هضمولی. اصل د روغتیا تر ټولو نه مهمه مسله یو خو هغه ترکیب د خوړو، دوهمه مسله یې په همدغو خوړو کې مهمه مسله همدغه ده چې دی کم خواړه وخوري. بالکل کم خواړه په داسې معنا نه چې 2-3 ګولې وخوري حرکت وکړي چې موږ ته ولاد بس موږ اورېدلي چې کم خواړه وخوري. کله چې دی مړېږي دغو نه یو 3-4-5 ګولې چې کمه وخوري مسله مهمه مسله ده. که دی وغواړي چې صحتمند پاتې شي مهمه مسله همدغه ده چې دی کم خواړه. هغه لقمان حکیم هم داسې وایي، هغه وایي چې که چېرته تاسو خېټه ډکه کړه ذهن هم خوب کوي، ویده کیږي، یعنی مغز هم کار پرېږدي. که چېرته تاسو خېټه نه وه ډکه ذهن هم کار کوي او هغه هم کار کوي دواړه. بالکل استاد، 5 مدوار 4 مدوار ټکي مو ویل چې ډېر په زړه پورې و. خوب د موږ په روغتیا باندې څومره تاثیر لري؟ شتون او نشتون یې د موږ روغتیا څنګه تضمینولی شي؟ ما داسې وی چې دغه د موږ د روغتیا د اصلي سرچشمې، اصلي بنیادي ټکي د روغتیا همدغه و چې موږ یو څو نورو ته هم مثال اشاره پې کوو. که چېرته موږ دا مراعات کو نو زه په دې باور یم چې موږ 90 سلنه د بنیاد د مرضونو ورکړه. بالکل د یو دانشمند یعنی سلن کلیزه یې لمانځي خپله، بیا ډېر دانشمندان د دنیا ورځي دغو په مراسمو کې شرکت کوي، بیا نو دته وایي چې دغه رمز د تا د روغتیا چې اوس دوست ته په 100 کلنۍ په غېږو د خلکو سره ستړیمای چې کوي او ښه چوست او چالاکی، دغه رمز موږ ته هم راوښیه څنګه یو انسان جوړ پاتې کېدلی. دا یې ورته خاندي وایي 50 کاله مو د خوړو سره احتیاط وکړئ، خېټې ته مو احترام کېږدئ، مه یې ډکوئ. 50 کاله وروسته بیا د تاسو خېټه د تاسو احترام کوي، تاسو ته درناوی کوي، تاسو جوړ ساتي. 50 کاله مو خېټه جوړه وساتئ، وروسته د 50 کالو د تاسو خېټه چې تاسو وجود ساتي. یعنی همیشه کم خوراک وکړئ، دغو ځایو ته باید قوي توجه وشي. تر ټولو نه مهمه مسله د میوو د سبزیو مسله ده چې باید استفاده کولی شو د سبزیو نه استفاده وکړو. اته وایي تاسو د 2-3 ګولو سره یو پیشکاپ سبزي وخورئ. دغه سبزي هم پرېمانه دي، کولی شو موږ یې وخورو، بالکل ارزانه. او بل په طبیعت کې هم ډېر د شیان دي که موږ فکر ورته وکړو. خدای پاک داسې طبیعي شیان پیدا کړي که موږ لږ د دو خپل عقل نه استفاده وکړو. اته هغه شکل یې دو ته ورته وي، د وجود عضلاتو ته شکل ورته وي چې یعنی دا د تا دپاره مفید دي. زه چې خپله فکر کوم، کوم کتاب کې مې نه دي لیدلي خو چې ځان سره فکر کوم، فکر وکړه دغه پیاز د کلمو کې د خوړو د حل دپاره بهترین شی دی او اصل سرطان مخه هم نیسي. پیاز هر چا د سره شته ورته. دغه پیاز داسې جوړ شوی که او کلمې چې تاو وي که د فکر کې ورته وکړي، نو همدغه پیاز ته ټولو نه مهم او مفید دی. معدې او د کلمو د خوړو د حل لپاره بهترین شی دی. که څوک همیشه د پیاز نه استفاده کوي، زه په دې باور یم چې هیڅ کله به هغه شخص په قوزیت باندې نه اخته کیږي. بالکل. مثلا مڼه یا انار که د پام وي شکل یې ډېر داسې ده که د زړه چې زړه ته اوبه ورکوي او ډېر مفیده مساله یې ده. ګازرو کې زردک ورته وایي، ګازر موږ په وردګي ژبه ګازر ورته وایي. بالکل. دغه ګازر سر چې په چاقو باندې پرې کې که د فهم وي عینین داسې یو شکل لري مابینې کې دا سترګه کسی. بالکل. نو موږ که دو ته فکر وکړو دا شبیه د سترګې سره ده. که موږ د دغو ګازرو نه استفاده کړو تر ټولو نه مفید د سترګو دپاره هم ګازر دی. چارمغز ګوره، کله چې چارمغز موږ مات کړو دغو مغز ته وګورو عین شبیه د انسان د مغز سره ده. بالکل. دا بیل عجیب پام دې کړی ورته. دغه مهم شیان په طبیعت کې که موږ لږ د عقل نه استفاده وکړو، خدای داسې یو شبیه پیدا کړي چې تاسو فکر ورته وکړئ چې تاسو روغ ساتي. که موږ فکر ورته وکړو دغو نه استفاده وکړو. مخکې به وایي چې څوک مسلمانېدل نه و مسلمان چې دانشمند نه به دې پوښتنه وکړه چې ته په خدای باور لرې وي چې نه، وي چې ولې نه لرې وي؟ دې په خاطر چې زه دانشمند یم. وایي اوس مسله داسې ده چې چا نه پوښتنه وکړي دغو دانشمند نه چې ته په خدای باور لرې، هغه وایي چې ورته وایي چې ولې؟ وایي دې په خاطر چې زه یو دانشمند یم، خدای باور لرم. بالکل.
نو مهمه مسله هم دغه مسله ده چې موږ څه رقم کولی شو د دو سره دغه د لیمو اوستانه یو لیمو 15 مرضونه تداوي کوي. مو همیشه کولی اوږه حساب که مثال خبرې په همدغو طریقه باندې چې دغو شیانو ته دسترسی خامخا وي او د هر چا مثال د شلغمې مثاله که ځینې خلک یې داسې کوي چې دی دغو خوړو نه ځان داسې لرې کوي یوه ټوکه مې هم راپه یاد شوله نو یو ماشوم ده چې مور کدو ورکوي ورته وایي چې دا کدو وخوره او ثواب لري په خېټه کې د مثال خبرې ثنا وایي داسې دا وخوره دا ډېرې ښه ده. نو هغه ماشوم ورته ژاړي چې زه غواړم چې چرګ وخورم خو په خېټه کې مې که جنګ وکړم پرونه نو ډېر خلک تلوار د دې دپاره کوي چې فقط مغه د ذایقې خوند ترې واخلي د وجود ته ورته مهمه مثلا ده کله چې ګرفتار شي بیا ته هر څه ورته تېري تر څو چې دی روغتیا ته ورسېږي. تر ټولو نه مهمه مسله بله مهمه مسله دا ده چې مو جسما ذهنا تعادل میانه روي ولرو په ټولو کارو په ټولو عرصو د ژوند کې. یعنی مو درانه کارونه فیزیکان او ذهنان ته سره نه کړو. هغه څوک چې ذهني ستړیاوې ولري درانه او فیزیکان درانه کارونه وکړي که هغه د جوالیتوب کارونه چې کوي یا درانه کارونه یې څاګانو چې کړي یا یې خټو ډېر زر که د پام وي ویښته یې سپینې شاوې راوځي معامله دا وایي تاسو په هېڅ عنوان مه کوئ. دا په دې معنا نه ده چې کار مه کوئ ته حد لوړ یې مه کوئ. میانه رو اوسئ میانه رو هم داسې تعادل تاسو حفظ کړئ که مثال د خبرې هغه نارمل د فشار مسله چې په 80 په 100 واوسئ. که چېرته لوړ شئ هم ژوبلې تاسو که کاته شئ د ټمبلي درجه مو لوړه شي هم تاسو طبعا خرابېږي. نو په ټولو عرصو کې مو باید تعادل و میانه روي ولرو. په څنګ د دې کې چې موږ څه رقم کولی شو جوړ پاتې شو ذهنا موږ باید آرامه وو. ذهن که مخکې چې موږ په دې مورد باندې خبرې وکړو ذهن د انسان داسې ده چې یوه مخکې مو یو شبیه کړی و د یوې باغچې سره دغو باغچې ته چې اوبه ورکول کېږي یا باران پرې راوري موږ چې یو څه پکې وکرو په دې کې نور شیان هم راشنه کېږي. بلکل. نو ارزه واښه بې ځایه ارزه واښه موږ پیاز پکې کرلی ګلان مثلا پکې کرلی پیاز به هم ځینې لري که ګلان مو پکې کرلی دي یا خوندور سابه مو پکې کرلی په دې کې نور واښه طبعا راشنه کېږي چې موږ تاسو خبای ورته وایي. نو تاسو ذهن پاک ده هماغه ګلان هماغه مقدس او پاک شیان باید پکې وکړئ. دغه ارزه واښه د دې معنا لري که بغض کینه عداوت انتقام په دغو شیانو پسې ځي چې دا تاسو هره ورځ په یا 2-3 ورځو کې دا طبعا هغه مردار واښه ځنې لرې کوي چې د نورو د نمو مخه ونه نیسي او دغه ښکلې باغچه بدرنګه نه کړي. نو د دې لپاره دا کار د سړي په وس دی. یو استاد یو سوال کوي یو ځای ته د یو کلپ مثال موږ هم ملګریو ته همدغه د موږ خوږو ګلونو اورېدونکو ته په زړه پورې دوستانو ته د مینې دوستانو ته چې د موږ غږ اوري دود نه همدغه خواهش ده چې اوس فکر وکړه موږ یو ګیلاس اوبه دې وزن مثال 100 ګرامه دی دا په لاس کې اخلو ستړی نه ده مثال سړی نه ستړي کوي نه وادي مساله ده خو دا کم داسې ونیسو 1 ساعت بیا څه کې 2 ساعته یې ونیسو 3 ساعته ممکن موږ شمله لاس ورکو توان د لاس هم کمي په وزن کې خو څه نه ډېري که ډېري په وزن کې خو څه نه ډېري خو هماغه 100 ګرامه ده مثاله که کمې نه شي زیاتې خو هسې نه مثال دا که ته غرمې پورې ونیسو ته ماښامه پورې لاس هم وچي دې دپاره د حل لار څه ده د حل لار یې همدغه ده چې موږ دغه وزنه چې ډېره وړه وزنه ده دا باید په ځمکه کېږدو تر څو مو چې لاس راحت شي. موږ کینه عداوت بغض انتقام خستل د چا نه بد راتلل د انسانانو نه نفرت عین شکل د همدغو وزنې لري. دا وزنه ډېره کمه ده که موږ یې په ذهن کې ساتو دغه وړه وزنه باعث د دې کېږي چې د موږ ټول وجود نیسي موږ د کاره غورځوي که همدغه لاس چې موږ پورته نیولی دی توانایی د لاسه ورکوو لاس هم وچي د کاره لوي. نو هر بیګا د موږ د دوستانو ملګرو خوندورو اولیدونکو نه همدغه خواهش ده چې په دې پسې مه ځئ خلک وباښئ ځان وباښئ خدای
په خاطر باندې خلک وبخئ، دغه وزنې د لاس نه لرې کوئ، ذهن آرام کړئ تر څو مو چې لاس وجود جوړ وي. که تاسو توانایي د گذشت ونه لرئ او تاسو توانایي د دې ونه لرئ چې د خلکو نه بخښنه وغواړئ، تاسو یې وغواړئ او خلکو ته یې وکړئ. که د دې توانایي نه لرئ، تاسو خوشبختۍ او صحتمند نشئ. ډېره مننه استاد کورودان. د خپرونې اخرنۍ شېبې د قدرمنو اورېدونکو که تاسې اروایي ستونزې لرئ په کور و کورنۍ کې د ماشومانو، د لویانو، د ښځینهو، نو تاسې کولی شئ په غزني ښار کې د فروخي څلورلارې ته نږدې نقشبندي مارکېټ کې 2م پوړ کې د ښاغلي استاد دانشیار د اروایي لارښوونو مرکز ته مراجعه وکړئ او له نږدې له استاد سره وګورئ. استاد له تاسو ډېره مننه. د خپرونې بالکل وخت پای ته رسېدلی د کور ودان. قربان مو شم. تر بیا مو لوی العمل ښه قربان وخت. مو شم. خدای پامان. اروایي شننه. اروايې شننه ارواپوهنې ته ځانګړې شوې خپرونه. په دې خپرونه کې برخه واخلئ او خپلې رواني ستونزې مو له ارواپوهانو سره شریکې کړئ. دا خپرونه هر یک شنبه او سه شنبه سهار 10 بجې له شملې راډیو څخه مه هېروئ. اروایي شننه.